شمایله کوکو چې نن سبا په ټیک ټاک کې یو مشهور نوم دی، اخر ور سره هغه سوشول او کیږي چې بیا به وروسته ډیر افسوس کوي. د هغې غلطه ویډیو چا لیک کړې ده. که تاسو یې کتل غواړئ او په مکمل واقعه ځان پوهول غواړئ نو دلته در سره شریکوم، تر اخره را سره پاتې شئ. د ټیک ټاک جراثیم چې څومره زموږ په معاشره کې خوريږي، موږ همیشه دا کوشش کوو چې دغه جراثیم په یو نه یو طریقه خلکو ته وښایو او خلک د دې ګندګۍ نه بچ وساتو. اوس د پښتنو په ټیک ټاک کې یو بل جینۍ ډیره مشهوره شوې ده چې شمایله کوکو نوم یې دی. جینۍ ډیره ښکلې ده، خو افسوس چې ډیره غلطه استعمال شوه او استعمالیږي. اکثره ویډیوګانې د شپې یا ماښامي کې جوړې کړي دي چې هلکان ټیک ټاکران ورسره وي او ویډیوګانې جوړوي. د دې ویډیوګانو کې هیڅ هم داسې څه خاص نشته چې سړی ترې انټرټین شي، خو بس یو څیز پکې دی چې هغه بې حیایي خوروي او په دې طریقه نورې جنکۍ او نور خلک هم دې اړخ ته راغواړي چې راشئ او پښتنو جنکو په ټیک ټاک باندې داسې کارونه او داسې ویډیوګانې جوړول شروع کړئ. ډیره زیاته د افسوس خبره ده چې اله بالغې شوي جنکۍ په ټیک ټاک باندې دومره بې شرمي کوي. تاسو به د دوی ویډیوګانې په ټیک ټاک کتلې هم وي چې په کومه طریقه بې حیایي کوي. د شمایله هم ډیرې داسې ویډیوګانې شته چې کله پکې وایي پلانکې هلک مې خوښ دی، کله وایي پلانکې هلک مې یار دی، او نورې هم داسې ډېرې عجیبه خبرې کړي دي چې انسان سوچ او فکر کې واچوي چې اخر پښتانه ولې داسې شول. دې جینۍ د دې بې حیایۍ سره سره سندرې هم شروع کړي دي. نو زما ورته خواست دی چې د دې بې حیایۍ نه هیڅ هم نه جوړېږي. که په کور په آرام کښېنې او د حیا عزت ژوند تیر کړي نو ډېره به ښه وي، که نه د داسې بې حیایۍ نه هیڅ هم نه جوړېږي. هسې به خپل ځان وشرموي، ځکه چې دا تا کوم کارونه شروع کړي دي نو دا بالکل تا سره نه ښایي. ته هلکانو سره ګرځې او د شپې ورسره ویډیوګانې جوړوي، نو په خپل ځان باندې رحم وکړه او دا کارونه مه کوه. قدرمنو دوستانو، د خان کلیک چینل دا یو ویډیو او پیغام غوښتل مو چې د اصلاح په نیت یې دې ته ورورسوو. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو هم خوښه شوې وي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.